سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار لانډي قاید آباد کې موجود یم. راغلی یم ګلستان سینمې ته. د ګلستان سینمې مکمل حالات له تاسو سره شیر کوم. تر دې له مخه تاسو ته پکار دی زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې کړئ او ډېر ښه کمنټس باندې ولیکئ، نو ستاسو د کمنټس په ذریعه به زه پروګرام نورم ښایسته کړم. ګلستان سینما ته دننه ځو. یوه خبره به له تاسو سره زه بل هم شیر کوم چې په دې سینما کې د پښتو رنګین سینماسکوپ فلم لګېدلی دی چې د دې نوم دی راجا. نو د راجا فلم مکمل حالات او د دې ګلستان سینمې مکمل حالات له تاسو سره شیر کوم. راځئ ګرانو کتونکو، سینمې ته دننه لاړ شو. راجا فلم متعلق له دې ځوانه پوښتنه کوو چې دا څنګه فلم دی، ښه فلم دی که بد فلم دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانه نوم دی څه دی؟ سلمان. سلمان فلم څنګه فلم؟ فلم خو ښکلی فلم و، فلم یې صحیح جوړ کړی دی. د دې غانې څنګه وې؟ غانې هم ښکلې وې ماشا. کهانه یې څنګه وه؟ کهانه یې خو صحیح وه، بس د پیار کهاني وله پکې دښمني دې جوړه شوله. په دې فلم کې مین کرکټر د چا و؟ مین کرکټر خو پکې شاهد خان ولې. ویلن څوک پکې و؟ ویلن پکې خان بابا ولې. نو اخر یې په خان بابا څه وکړو؟ خان بابا بس اخره کې چې کپتې خان بابا یې وویشتو او جمع سره واده وکړو، اخره کې وویشتلو. تخته یې کو؟ تخته یې کو. اچھا چې تخته یې کو، ستا زړه څنګه و؟ په خفه شوې که په خوشحاله شوې؟ خفه و بېشومه، ځکه چې جمع سره واده وکړو، جمع بچو سره دا کار وکړو، هغو سره دا کار وکړو وویشتلو. مطلب ته دی له ډمې سره واده ښه کار نه دی؟ ډمې سره خو واده نه دی ښه کار نه. بیا اخره کې واپس په زړې پسې لاړلې. فلم کې داسې سین ولئ چې تا کتلې او ستا زړه کې زړه راغله؟ بس داسې پاټ به کې و چې بل یې پرېښود، د ډمې سره واده وکړو، په دې باندې خفه شوم. اچھا ته څه یادات څنګه شي و فلم مجموعي طور مکمل فلم څنګه فلم و؟ ښه فلم و که بد فلم؟ مکمل فلم خو ښکلی جوړ کړی دی او راجا فلم ښکلی جوړ کړی دی. اچھا بل فلم به څه وخت ګورې؟ بل فلم انشاءالله کو جمعې له بیا راغی، جمعې له به بیا راځم والله. اچھا تا به په موبایل باندې دنیا ګوري، فلم سازان به د ګوري، د فلم جوړونکي انسانان به د ګوري، و هغو ته څه یایې چې څنګه فلمان د جوړ؟ فلم خو ښکلی جوړ کړی او څنګه چې دا جوړ کړو کوشش کوي د دې نه د ښکلی جوړ کړي. اچھا د اختر دوه نوي فلمانو، د یوه نوم شهنشاه باچا، د بل نوم بدماشي به درنه پاته کړم، دا دواړه فلمان دې وکتو؟ دې له نه یم راغلی، دې کې زه په ګاډي باندې وم، په جپټۍ باندې وم. شوق دې کېږي چې دا دوه مې هم کتلي وای؟ شوق خو ماته کېدو، خو بس وزګار نم، په جپټۍ وم. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ هی جوړې. د خدای فضل دی الحمدلله. نوم دې څه دی؟ شاهنواز خان. شاهنواز وروره فلم دې وکتو؟ واه ماشاءالله صحیح فلم دی، زبردست. صحیح پکې چی شو؟ بس نو فلم دی، پاټونه حساب کتابي بالکل زبردست راغلی. غانې څنګه دي؟ صحیح دی بس بالکل. په دې کې مین کردار چا ادا کړی؟ شاهد خان. اچھا شاهد خان فلمان دې خوښ سي؟ ولې نه، شاهد خو به شاهد دی که نه. اچھا په لوی اختر کې دوه فلمان لګېدلي و نوي، د یوه نوم و شهنشاه باچا، د بل نوم و بدماشي به درنه پاته کړم. په دې دواړو فلمانو کې د یو فلم یا دواړه فلمان وکتو؟ بدماشي به منې هغه کتلی دی، زبردست فلم دی هغه. نوی سي و؟ بدماشي به درنه پاته کړم. پاته کړم. څه وخت دې وکتو؟ 3 نه شپږو پورې.
ګرانو کتونکو تاسو به پر دا دیوار باندې د تخته وینئ است په دې کې گلستان سینما قائد آباد لانڈی इस सिनेमा का संगे बुनियाद जनाब मोहम्मद ईसा जाफर ने मुर्खा 14 अप्रैल 1954 को रखा यानी दा सिनेमा लनन ځخه تقریبا 15 کال لمخه جوړه شوې ده په دې سینما کې د پښتو فلمان چلاږي د دې سینمې ټیکدار ظفر الله صاحب خټک ډیر ښه کس دی چې موږ د دې سینمې پروګرام کوو د دای لمر سره مکمل مدد کوي مکمل هیلپ زموږ کوي نو زه د زړه له تاله څخه شکریا ادا کوم او ظفر الله خټک صاحب ته خصوصي سلام کوم پښتون کس و پښتانه ته د پښتون په نظر ګوري نو ظفر الله صاحب هغه پښتون دی چې و دې پښتون ته د پښتانه په نظر کتلی دی زه د یو ځل بیا شکریا ادا کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ظفر الله صاحب اول ما ته دا ووایه چې په دې سینما کې ټیکداري له کومه سنه کوې زه 1999 نه راغلی په دې سینما کې ملازمین څومره دي تعداد یې څومره دی زموږ 7 کسان دي 7-8 کسان دي په دا 7 او 8 کسانو کې د یو ملازم اندازن تنخواه به څومره دي میکس مختلف اپریټر جدا دي دا 18-20 هزار روپۍ ده بوکینګ والا دا هغه سیده صفائی والا دا زموږ خپل په حساب کتاب الله تعالی سیستم چلیږي وشکر مطلب ته دا وایي د دې سینمې اوه اته کسان چې کوم دي ملازمین دي په دې ملازمینو کې که د یوه تنخواه 20,000 روپۍ وي نو د اتو تنخواه تقریبا 1,60,000 روپۍ نو ته په دا درسو ورځو کې 1,60,000 روپۍ د دې ملازمینو غباسې او ځان ته ګټه هم کوي نو دا ګټه ستا د کور بس کېږي نجیب به کې ټولو خو 20 هزار نه دي که نه صفائی ول دغه جدا تنخواه ده بیا بوکینګ ول دغه جدا تنخواه ده دې طریقې سره مینج شي کله کم کله زیات سرکټ چلیږي بس ذرا پکې کېږي ستا په سینما کې د څومره انسانانو د ناستې گنجایش شته فی الحال خو 500 دا پہلا تر 884 او تقریبا 500 کسان راځي 50 100 70 80 کسانو کې کاروبار ده نور خو نشته اچھا ډیر کتونکي له ما څخه دغه شکایت کوي چې موږ سینمو ته لاړ شو په سینما کې اے سی نه وي د کراچۍ ښار وي ګرمي وي انسانان تنګ سي ستا په سینما کې د ګرمۍ یو داسې بندوبست نه جی صاحب ګرمۍ خو دغه پنکې لګېدلې دي نور خو ته بندوبست نشته اے سی والا بجلی نه افورډ کېږي د ټایم کې دغه دور کې پنکې باندې موږ تقریبا 70-80 هزار روپۍ بجلی بل راځي چې اے سی ولګي یا ته کولر ولګي نه افورډ کولی بالکل نه افورډ کېږي مطلب ستاسو تر اوس چې کوم دی دا شیان زړه م غواړي چې دا شیان ولګوو کتونکو ته سہولیات جوړ کړو لیکن تر اوس هم تیره ده بالکل جی دغه زموږ د لوډ شیډینګ کوم ټایم د هغه شو ټایم کې ده 12 بجې 3 بجې 6 بجې دا زموږ بجلی نه وي بیا هم به ورځ خو موږ بجلی ضرورت نه وي که شو ټایم کې بجلی نه وي جنریټر استعمالوه ډېره مننه ظفر ګرانو کتونکو دا و د ګلستان سینمې مکمل رپورټ چې ما له تاسو سره شیر کړي تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته د خدای په امان